السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه په تن ولر. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د څلورو سیمیلرو یعنی مساوي لغاتونو په رابطه باندې ده چې د دې معنا او ډیفینیشن څه دي او د دې فل فرم څه دی او د دې څلور واړو لغاتونو ترمنځ مهم فرقونه څه دي. چې دا څلور واړه لغاتونه عبارت دي اول د ام اف، دوهم ام ام اف، دریم آر ام اف او آخري او څلورم د ای ام اف څخه. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کم سره د تعریفاتو سره. نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو د ای ام اف ډیفینیشن او تعریف ته. د ای ام اف معنا د اټو مینز فایلور چې دا د جنریټر د اتومات سیستم لپاره سیټ کیږي. کله چې په مین برېښنا کې فرق راشي نو په دې صورت کې په اتومات ډول باندې جنریټر چې دا سٹارټیږي، او کله چې برېښنا نورمال حالت ته بیرته راشي نو په اتومات ډول باندې جنریټر اپ کیږي او بنديږي. دوهم راځو ای ام اف ته چې د دې معنا او فل فرم د الکترو موټیو فورس چې د دې معنا او مطلب د برېښنايي انرژي دا چې دا حرکت ورکوي الکترونونو ته، یعنی برېښنايي الکترونونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، او یا داسې انرژي ده چې برېښنايي الکترونونو ته دیکه ورکوي. دریم راځو د ام ام اف فل فرم معنا او ډیفینیشن ته. ام ام اف مساوي کیږي میګنیټ موټیو فورس څخه چې د دې معنا او مقصد د برېښنايي مقناطیسي حرکت ته ویل کیږي. کله چې مونږه 3 فیز یا سنگل فیز موټر ته پاور سپلای کوو نو په دې صورت کې د موټر په داخل کې مقناطیسي حرکت منځ ته راځي او میګنیټ دوستانو دا چې دی جنریټ کیږي، دا پکې برابري نو ځکه د حرکت ته میګنیټ موټیو فورس ویل کیږي. څلورم او اخیری راځو آر ام اف ته چې د معنا او فل فرم د روټیټینګ میګنیټ فیلډ څخه. د دې معنا دا ده دوستانو کله چې مونږه 3 فیز موټر ته پاور سپلای کوو په دې صورت کې موټر چې دی روټیشن کوي او میګنیټ فیلډ چې دی دوستانو دا جنریټ کوي، یعنی موټر دوره وهي او د دې شاپ چې دی دا ګرځي بغیر د کپسټر او بغیر د کنډکټر څخه. او کله چې دوستانو مونږه سنگل فیز موټر ته پاور سپلای کوو دا د مقناطیسي قوې په واسطه باندې نه ګرځي بلکې د کنډکټر په واسطه باندې ګرځي. خو 3 فیز موټر صرف د مقناطیسي قوې په واسطه باندې روټیټینګ کوي. او زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د څلورو سیمیلرو لغاتونو یعنی مساوي لغاتونو تعریفاتو او فرقونو په رابطه باندې وه. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که زما چینل مو تر اوسه پورې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.